السلام علیکم ټول ورونو ته سلامونه کوم. ما بس خپل پلار رنګ وکړو د پاکستان نه په دې ځای کې پښتانه زما سره ګوا دي کم چې زما دوستان دي بیګا تاسو په ویډیوګانو کې لیدلي هغه چې ماله کوم قسمونه راکړو نو زه پلار ته دا وایم چې بالکل ما ستاره خبره ومنله که زما هرې میډیا والا پسته دی نه اختلافات کو زما مور یادوله خور ولې چې هغه ماله لومبنی قسم دا راکړو که ته په دې خلکو پسې لګیا شوې نو ستا به داسې ستا دا مور لکه ستا ښځه زما مور ده او د مور د خپو لاندې جنتي زه د کونیان له به جواب نه ورکوم. دویم نمبر چې کومه خبرې وکړې چې زه به خپل ځان پانسي کوم ته زما پلار یې زما قبله ځان مه پانسي کوو دا خلک به پانسي کوو زه به دیو له جواب نه ورکوم. صحیح ده زه به د دیو نومونه نه یادوم. ما چې څونه کسان دلته زما اختلافاتو که نر دي او که ښځې دي زه به د دیو نومونه نه یادوم په ویډیوګانو کې او پسې نه راځم. که بدماشان یې په پاکستان کې نو داجي ښکاره دی د داجي سره مخامخ شئ پوه شوې او که په سعودي عرب کې نو دلته موږ مخامخ یو او دلته راشئ مخامخ شئ راسه. صحیح ده که دواړه ملکونو کې زه موجوده په دې دوه ملکونو کې یم صحیح شوه او زما دا اخرنی ویډیو نه زه چا په فاونډیشن کې کار ساتم نه په کور کې کار ساتم نه په نوم کې کار ساتم نه مې چا په پلار کې کار شته او لالا دا خلک دي دا نه سمیږي پوه شوې ولې که موږ ځان مړم کړو دا خلک برابرېږي نه څوک ځان ته غلط وایي نه څوک ځان ته پړ وایي. صحیح ده بس صرف زه به دا ووایم چې زه د پلار او د مور د